په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیلهمند یم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو، هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ راتلونکي نوې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. د کوروالې طریقې: شریعت مطهره د خپلې میرمنې د ټول بدن نه د هر رنګه ګټې اخیستنې اجازت ورکړی دی، مګر د شا له لورې په لواطت راتلل یې حرام ګرځولی دی، ځکه هغه د جما کولو اصل ځای نه دی. نو ځکه کوروالی په مخکینۍ برخه کې کول جایز دي، او دې ته چې کوم طریقه او لاره غوره کوئ شریعت کې ممانعت نشته دی، خو البته اشارتاً دوه لارې یا طریقې ښه او غوره دي. لومړی، هر انسان که فطري طریقه ده، یعنی سړی له پاسه او ښځه لاندې وي. د دې یوه ګټه دا هم ده چې سړي ته د حرکت کولو پوره موقع ورځي چې له دې نه زیات خوند اخیستل کېږي. دویمه طریقه یا لاره یې دا ده چې ښځې باندې لږ بوج وزن راځي چې د هغې له سببه یې په خوند کې لا پسې زیاتوالی راځي او ژر هم فارغېدلی شي. یادونه: دغه طریقه د حمل لګېدو لپاره هم ګټوره دی. دوستانو، که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ.